ستړي مشه دوستانو په خیر. نن په یو ډېره لرغوني او ډېره زړه ټپه باندې بحث کوو. دا ټپه داسې ده چې رام دې دسته د نهنګ تیر کا، رام دې دسته د نهنګ تیر کا، د کرشنا په ماڼو ناستا ډوبه شومه. دا ټپه زمونږ ډېر قدرمن مشر او دوست ذاکر حسین لالا زما د ملګري رحمان بونیری سره په یو خپرونه کې په دې بحث کړی و او هغه ویل چې ما په د ډېرې مودې نه د خپلې مامي نه یو ټپه اورېده او هغې به دا ټپه داسې ویله چې رنګ دې دسته د نهنګ تیر کا، د خرشینا په ماڼو ناستا ډوبه شومه. ذاکر حسین لالا وایي چې ما د خپل مامي نه تپوس وکړو چې د دې ټپې معنی څه ده ته چې دا وایې، نو هغه خو ساده پښتنه ښځه وه، هغې د معنی نه وه خبر او په وضاحت باندې نه پوهېده. خو ذاکر حسین صاحب بیا داسې کړي دي چې په هغه وخت کې د نوموړي نقاد او څېړنکار قلندر مومند صاحب سره، ډاکټر خالق زیار صاحب سره، رحمت شاه سایل صاحب سره دا ټپه شریکه کړې ده او په دې باندې بحثونه کړي دي. او ذاکر لالا چې د دې نه کومه معنی وباسي نو هغه وایي چې یاره ما کله په دې غور وکړو او تپوس پوښتنه مې وکړه، بحثونه مې وکړه، نو دا ټپه هغه وایي چې داسې جوړه شوه چې یاره رام دې دسته د نهنګ تیر کا، د کرشنا په ماڼو ناستا ډوبه شومه. د ذاکر حسین لالا په وینا هغه وایي چې قلندر صاحب ته ما کله دا ټپه ووایي چې یاره دا ټپه خو به داسې نو هغه راته ووایي چې یاره نور پسې مه ګرځه، دا هم دغه ده. او دا د دې ټپې یا د پښتو ژبې هغه قدامت ښیي چې دا څومره زړه ژبه ده یا دا ټپه د پښتنو په ژوند کې د څومره زمانو نه ملګرې ده او څومره دا مطلب دا دی چې زړه ده او لوی تاریخ لري. هغه دا وی چې یاره دا سته چې دی نو لکه سواستو دا سته مطلب پاکي اوبه، نو رام دی د سته د نهنګ تیر کا مطلب چې کوم په اوبو کې زناور دي خونخوار، نو خدای دې وکړي چې ته هغه تیر کړي، یعنې یو ازار غونته کې کړی دی ځکه چې ته خو د کرشنا په ماڼو باندې ناست دی په باچایۍ کې په آبادۍ کې، زه دلته چې دی نو ډوبه شومه، زما ژوند چې دی هغه د تکلیفونو سره او د سختو سره مخ دی. نن ما بیا ذاکر لالا سره خبرې کولې نو ما ورته ووایي چې یاره په دې کې د کرشنا ذکر هم شوی دی. کرشنا په هندو مت کې د یو ګاډ نوم دی، د یو دیوتا نوم دی. او هغه دا مو وی چې یاره مخکې خو دا ما وی چې دا خبره کوله چې یاره سته پاکو اوبو ته وي، خو په سنسکرت ژبه کې سته روغ صحت ته م وي. نو د دې ټپې دا معنی هم کیدای شي چې ته خو په خپله په روغ صحت او خوشحاله او روغې، زه ستا د جدایۍ تکلیفونه او سختې چې دی هغه برداشت کومه. او اسم چې موږ پښتانه خبرې کوو د تکلیف سره، د څه ډیزاسټر سره، د څه مصیبت سره مخ کیږو، نو موږ وایو چې یاره زه ډوب شومه یا ډوبه شومه. دا یو عام ایکسپریشن دی زمونږ په روزمره یا ټولنیز ژوند کې. نو دا حقیقت دی چې دا ټپې نور هم تحقیق غواړي، نور هم څېړنه غواړي. د بده مرغه د پښتنو یاداشتونه شته دی نه، پښتنو لیکل کړي نه دي چې خپل تاریخ محفوظ کی یا د خپل ژوند چې کوم واقعات دي هغه ریکارډ کی. همدغه ټپې دي، همدغه لوبې دي، همدغه فولکلور دی او زړې سندرې دي چې په دې کې زمونږ تاریخ زمونږ مزل، زمونږ د ژوند کړاوونه، زمونږ ارمانونه هر څه پکې راټول شوي دي او نورو څېړنو ته او نور تحقیق ته ارومرو اړتیا لري. نو دغه ټپه ده چې رام دې دسته د نهنګ تیر کا، د کرشنا په ماڼو ناستا ډوبه شومه. ستاسو د ټولو ډیره مننه.